په 1953 کال کې دوو ساینسپوهانو جیمز واټسن او فرانسیس کریک هلو ځلو د انسان د جسم په یوه کوچنۍ حجره کې یو داسې څه کشف کړل چې د نړۍ د هر انسان ډیټا او د بدن او حرکاتو معلومات په همدې کوچني جوړښت کې پراته وي. دا بل څه نه بلکې د انسان د بدن DNA ده. دې کشف څنګه ساینس او بالخصوص د جینیټیک علم ته پراختیا ورکړه. همدارنګه ځینې تجاري تنظیمونه شته چې د واکسینو په مرسته د انسان DNA په تدریجي توګه بدلوي. خو سوال دا دی چې اخر څنګه؟ نو د دې ځواب موندلو لپاره تاسو ته د DNA جوړښت په رازونو پوهیدل ډیر اړین دي. د پښتو لایو لایبرري معلوماتي ویډیو ته یو ځل بیا ښه راغلاست. که چیرې سترګې پورته کړئ او وګورئ نو تاسې ته به د نړۍ 8 بیلیونه خلک په مختلفو جسمي خصوصیاتو او شکلونو کې په نظر درشي. خپل شاوخوا ته وګورئ او د یوې شیبې لپاره د دوی د ځانګړتیاو په اړه فکر وکړئ. په حقیقت کې د دوی د سترګو رنګ، د ویښتانو رنګ، پوستکی، قد، د مخ ځانګړتیاوې، د وجود سکلیټي بڼه او بېشمېره توضیحات لکه د دوی د داخلي ارګانونو ترتیب، د دماغو کیفیت، د ګوتو نښې، نفس، غزلات او همدا ډول دا ټول په DNA کې شتون لري. د دې هر څه ریکارډ په یوه کوچنۍ حجره کې شتون لري چې DNA کوډینګ بلل کیږي. په اصل کې DNA د معلوماتو د ذخیره کولو ډیټابیس دی چې په دې ډیټابیس کې د انسان د دماغو په اندازه معلومات شتون لري. د پوستکي رنګ، څیره، قد، د ویښتانو رنګ چې څه ډول د مور او پلار وي همغه خصوصیات او ځانګړنې یې راتلونکي نسل ته ور انتقالیږي. د انسان د پیدایښت په لومړیو کې مور او پلار د جنسي نږدېوالي له امله د نارینه سپرم او د ښځینه تخمې په یو ځای کېدو سره د زایګوټ په نوم یو حجره جوړوي. په دې حجره کې دننه DNA شتون لري، په کوم کې چې د مور او پلار د وجودونو د خصوصیاتو او ځانګړنو ټوله ډیټا او معلومات پکې شتون لري. دا یوه حجره په خپلو کې ویشل کېږي او خپلې په بیلیوناو کاپۍ جوړوي چې له دې سره زموږ د بدن د هر ځای او هرې برخې جوړېدل شروع کېږي چې هر انسان تقریبا 3.2 بیلیونه DNA لري. یو انسان له پیدایښت څخه مخکې 50% DNA د پلار له وجود څخه او 50% د مور له وجود څخه اخلي. د دې پیچلي جوړښت د پیژندو لپاره په 1953 کال کې دوه ساینسپوهانو جیمز واټسن او فرانسوي کریک په خوارۍ او هلو ځلو سره وپېژندل شوه. دوی ته د انسان له وجود څخه DNA په لاس ورغله، خو په دې کې دننه څه دي په دې باندې دوی نه پوهېدل، ځکه چې دا ډول پیچلی جوړښت و چې په دې باندې نورو ټولو ساینسپوهانو له څېړنو څخه ماتې منلې وه او په دې موضوع باندې څېړنه کول پرېښودل. خو لیکن واټسن او کریکنس د یو چیلنج په واسطه دا قبول کړل. واټسن هره ورځ د ګولو او ډبرو په واسطه د DNA شکلونه جوړول او د طبیعت د دې شاهکار د پیژندلو هڅې یې روانې کړې وې. خو دا معجزه په حل کېدو نه راتله. لکه څرنګه چې کریک په توره تخته باندې د رنګینو پنسلونو په مرسته د DNA شکلونه جوړول، خو د ده پوهه د DNA د رازونو د پیژندلو لپاره ناکافي وه. همدارنګه په 1953 کال کې دې دواړو ساینسپوهانو خپله څېړنه یو بل سره مطرح کړه چې له دې نه وروسته دا معما د حل کېدو په طرف روانه شوه او دا معلومه شوه چې د نړۍ د هر انسان DNA د بل انسان له DNA څخه بیخي فرق لري او دا DNA د هر انسان د جسم په حجرو کې شتون لري. که څه هم دا رازونه د DNA د پوره پیژندلو لپاره ناکافي ول، خو بیا هم دې کشف ساینس او جینیټیک علم یو نوي پړاو ته داخل کړ. په DNA کې ذخیره شوي معلومات دومره پیچلي وي چې په کافي ډول په انسان سر ګرځولی شي. که چیرې یو انسان د تعمیر په څېر انځور کړو نو د دې تعمیر ټول معلومات د دې په هر منزل کې شتون لري. د لا پوهې لپاره یو مثال درته وایو. که چیرې تاسې د ویب سایټ جوړولو په اړه لږ څه پوهه هم لرئ نو یو ویب سایټ جوړونکی یا ډیزاینر چې کله ویب سایټ جوړوي نو نوموړی کس د ویب سایټ د هرې برخې ور اضافه کولو لپاره HTML کوډینګ ته خاص کوډونه ور اضافه کوي تر څو ویب سایټ ښه ډیزاین کړي. نو تاسې هم د انسان په DNA کې پراته معلومات همدا ډول وبولئ، خو د انسان په DNA کې پراته دا معلومات دومره زیات وي که چیرته په دې باندې کتابونه لیکل شروع
کړو نو دا به تر 80 مترو پورې دلۍ جوړه کړي. یا فرض کړئ که چیرې یو انسان 80 حروف پر ثانیې سره 8 ساعته هره ورځ ټایپینګ وکړي نو دا به د دې معلوماتو د لیکلو لپاره 50 کاله وخت ونیسي. زموږ د ټول وجود نظام د ډي ان اے کوډونو لخوا کنټرولېږي. که چیرې موږ د انسان د وجود د هر غړي څخه فرض کړئ ویښتان پاک کړو نو له دې څخه وروسته چې په کومه بڼه او په کوم رنګ کې رازرغونېږي نو دا معلومات په ډي ان اے کې شتون لري. که چیرې په وجود کې کوم ځای ته د ډي ان اے کوډونه ونه رسیږي نو هر څه به له کاره ولویږي. همدا لامل دی چې په ډي ان اے کې د خپلې خوښې د معلوماتو په یو ځای کولو سره د کوم انسان د خپلې خوښې یو ژوندی جسم په وجود راوړی شي. نن سبا موږ انسانانو سره د ډي ان اے کوډونو د کټ کولو او پیسټ کولو ټکنالوژي شتون لري چې په اساس یې موږ د خپلې خوښې او مخصوصو ځانګړنو سره یو انسان په وجود راوړلی شو. شاید تاسې په ټولنیزو رسنیو کې د ماشیني ماشوم زیږونې ټکنالوژي لیدلې وي چې حتی د سترګو رنګ د ویښتانو رنګ او نور هم په خپله خوښه پکې مور او پلار ټاکلی شي. دا بل څه نه بلکې همدا د ډي ان اے کټ کول او پیسټ کول دي. دا ځکه چې د ډي ان اے معلومات د حکم کولو په صورت کې د وجود د جوړولو امر ورکوي چې په دې کې دننه شتون لري. خو بلکې ساینس پوهانو ته اوس هم د ډي ان اے په پوره پیژندلو کې مشکل دی. دا ځکه چې په دې کې په میلیونونو او ټریلیونونو کوډونه شتون لري. دا هر کوډ ځان له خپله وظیفه اجرا کوي خو مګر موږ انسانانو تر اوسه په ډیر مشکل سره یوازې د ډي ان اے یوه پاڼه پیژندلې. خو بلکې د انسانانو دا نوې څېړنه او کشف کوم چې موږ هم په ډیره سختۍ سره لږ ذره پیژندلې ده نو دا په قرآن عظیم الشان کې 1400 کاله مخکې د انسان د پیدایښت د عمل په بیان کولو سره ویل شوي چې دا په عبس صورت آیات نمبر 13 څخه تر 21 پورې چې تاسې فرمایلي دي هلاک دې وي انسان هغه څومره ناشکره دی هغه خو دې په دقت سره غور وکړي چې الله جل جلاله هغه له کوم شي څخه پیدا کړی دی. هغه ته به معلومه وي یعنې په څېړنې کولو سره چې له یوې نقطې څخه را پیدا شوی دی. لومړی خو یې پیدا کړو بیا یې د هغه لپاره د ژوند کولو یوه اندازه مقرره کړه بیا یې د هغه لاره ښه اسانه جوړه کړه. د قرآن عظیم الشان په دې آیاتونو کې د مور د تخمي او د پلار د سپرم په یو ځای کېدو سره یوه حجره یعنې زایګوټ جوړوي چې په دې کې بیا ډي ان اے شتون لري. په دې آیات کې که د فقدر لفظ په انګلیسي کې وژباړو نو د تنظیم ترتیب پالل جوړونې یا په تقدیر کې د هر څه لیکل د الله تعالی لخوا یا د یو څه پروګرامینګ کول یا د کوم کار د تصمیم کولو پلان جوړول او یا دې ته ورته یو څه او نن موږ پوهیږو چې همدا د ډي ان اے اصلي کار دی چې دا ټول قرآن کریم یوازې په یو څو کوچنیو آیاتونو کې بیان کړي او هغه هم 1400 کاله مخکې. ځکه همدا د کائناتو طاقتورترینه او هوښیارترینه هستي ده چې انسان یې پیدا کړی دی. 1400 کاله مخکې د عربو خلک په دې نه پوهېدل خو د نن ترقي یافته ساینس دا قرآن کریم ټکي په ټکي ثابتوي چې دا ښکاره کوي چې هر وخت قرآن کریم د الله جل جلاله کلام دی او د دې هر یو لفظ په حقه دی. کائنات یو طرف ته کا ساینس له پیل څخه تر دا دمه یوازې په یو انسان کې په څېړنو کولو سره ستړی شو او لا هم پکې څېړنې جاری دي او تر قیامته به پکې خپلې څېړنې کوي خو بیا به هم پکې پای ته ونه رسیږي چې دا ټول د الله تعالی په عظیم الشان خلقت باندې